په روژه کې دومره غټ ظلم چې یو کس خپله د ژوند ملګری یعنې خپله ښځه چې لا نویتوب یې هم ختم شوی نه و ظالم خاوند په اور کې سوځولې ده. د دغه ښځې ګناه سوه او څه کارونه به یې کول چې خاوند پرې دغه ظلم وکړو. مکمل تفصیل په همدې ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت ورسي. درنو لیدونکو دا واقعه په نوخار کې شوې ده چې د دې ښځې چې نوم یې منیبه ښودل شوی او د شهاب الدین په نوم باندې دغه کس سره واده کړی و چې د واده نه پس تر 6 میاشتو پورې د دې وژل شوي جینۍ ژوند ډیر زیات خراب او ګډوډ و. یعنې د سخرګنۍ د اړخ نه به یې بېعزتي وهل ټکول هم کېدل او خپل خاوند به پرې هم ظلم کولو چې د واده په 6 میاشت باندې خپل خاوند په اور کې سوځولې ده او وژلې ده. د مرګ نه پس په رپورټ کې دا ټولې خبرې د جینۍ تره اسلام ګل درج کړي دي. رپورټ کې تر اوسه دا خبره هیڅ واضحه نه ده چې د جینۍ د وژلو اصلي وجه څه وه، خو کوم بدبخته او وحشي مجرم چې نیول شوی دی نو د هغه وینا لا پاتې ده چې هغه به څه وایي او کومه داسې ګناه به ښکاره کوي او یا به الزام تړي چې ښځې مې د عمل کولو. خو هر څه چې وو نمر په ګوته نه پټېږي، حقیقت به اخر ښکاره شي. دومره دردونکی مرګ چې ښځه دې په اور وسوځول شي، اسلام کې هیڅکله هم داسې څه حکم نه دی شوی چې په داسې دردونکي مرګ دې څوک ووژل شي او ګناه هم معلومه نه وي. هر څوک چې داسې ظلم کوي هغه ته عبرتناکه سزا ورکول پکار دي چې په آینده کې څوک داسې حرکت ونه کړي او څوک داسې کارونه کړي. قدرمنو دا یو تازه خبر چې تاسو سره مو شریک کړ. د خان کلیک چینل د ویډیو د کتلو مننه کوم. زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي. تر بیا د لوی الله په امان.